د امریکا او ایران ترمنځ روانه جګړه حساس پړاو ته رسېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جګړې له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره په ایران کې د رژیم د بشپړ له منځه وړلو خبره کړې ده. دونالد ټرمپ په ټروت سوشیال کې د ایران حکومت ته د اوباش خطاب کړی او په ګواښ سره یې ویلي په تمه اوسئ چې نن به د دغو اوباشو په سر څه راځي. له دغه پیغام څو شېبې وروسته پنټاګون او یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې په تهران کې پر ځینو اهدافو درنې حملې شوې دي. په ورته وخت کې د ایران دولتي رسنیو ویلي چې ننني چاودنې دومره قوي وي چې د 100 کیلومترو په واټن کې یې ځمکه لړزولې ده. حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا همین امروز در همین ماجرا انجام دادن، ولی ما با سیل میلیونی جمعیت مواجه هستیم. ما دشمنان خودمون رو مجبور خواهیم کرد که اعتراف بکنن به قدرت مردم ایران. بل لورته د ایران نوي مشر مجتبی خامنه‌ای په خپل لومړني پیغام کې ټینګار کړی چې له امریکا او اسرائیل څخه به د خپل پلار غچ حتما اخلي.